سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې موږ تاسې د پکس لاب زده کړې کورس پیل کړی، نن موږ تاسې د کورس درېیمه ویډیو ده. څنګه کولی شو د ښایسته ډیزایني عکسونه جوړ کړو د اختر مبارکۍ دپاره. داسې نور نو طریقه مې درته ښووله. ټوله کورس په واضح شکل روان دی. که تاسې دوې نورې ویډیوګانې نه وي کتلې هغه هم وګورئ چې څنګه عکس جوړولی شو، پکس لاب څه شي دی، او نن بیا نو اخري ویډیو وي انشاءالله. تاسې ویډیو را سره تر پایه وګورئ، او که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. مننه. راځو ویډیو پیل کړو. ما سره پکس لاب داسې پر سکرین باندې موجود دی. ویډیو به یو څه تیزه جوړوو ځکه چې کورس خلاص کړو، نو ځینې ملګري به عکسونه جوړوي، نو همدا وخت دی. اوس لا هم ملګرو ول چې د وخت به نیسي، نو راځو پکس لاب را خلاصوو. پکس لاب را خلاص کړو. موږ تاسې ویډیو تر دغه لږې پورې رسولې وه چې لیکنه مو راخیستې وه، عکس هر څه مو سم کړي وه. دا کسیز، دغه څه جوړول، دا هر څه مې درته ښوولي وو په هغه نورو ویډیوګانو کې. اوس راځو دلته. نو د هر څه نه مخکې راځو پر دغه لږې باندې ورته کلیک کوو، یو پلا پر سکرین کلیک وکړو، او بیا راځو پر دا ای علامه چې ښکاري پر دې ورته کلیک کوو. پر ای د کلیک کولو نه وروسته دلته به کلیک ورته کوو پر دغه دایره نښان باندې. دلته راځو پر د اول سټیکر باندې ورته کلیک کول، ته یو سټیکر راخلو. سټیکر د کلیک کولو نه وروسته لږ دا سکرول کوو، داسې بیا یو سټیکر دی چې هغه پیدا کوو. لکه همدغه سټیکر زما خوښ دی، مثلا دغه سټیکر. ستاسې دا سټیکر خوښ وي، که بل وي خو تاسې خپله بل هم انتخابولی شئ، خو دا زه تاسې ته ځینې شیان درښیم. دا داسې زه راخمه او دا لیکنه را دورې کوم، او دا دلته داسې پیسټ کوم. داسې دا بلته کښېږدمه، داسې به لږ راځمه. دې ته به زه کالر چینج کومه، کالر به ورکومه بل کالر. زما دا کالر نه دی خوښ، کوم داسې کالر به ورته ورکومه چې هغه ښه خوند ورسره کوي. لکه دا کالر چې مې کله ورکړئ دا به همداسې کښېږدمه. دلته دا داسې سم شو، دا ډېر ښه شو. اوس راځو بیا ورته پر پلس نښان باندې کلیک کوو، غواړو یو بل متن اضافه کړو. دلته السلام علیکم ورحمت الله ورچو ټکسټ باندې ورته کلیک کوو. دلته به زه هغه ورته ور واچومه داسې، او دې ته به زه کالر ورکړمه. تاسې ته هر څه در معلوم دي، نو دې ته به زه کالر چینج کړم، او دلته راځمه فونټ ورکومه. مثال زما کوم تاسې که هر فونټ خوښ وي هغه فونټ ورته ورکړئ. زما دا فونټ خوښ دی، زه دا فونټ ورته ورکومه، او د دې لیکنې زه داسې سیسته اړومه ټوله. دا مې داسې جوړ کړئ. دا به همدغه ځای باندې داسې یو رقم کړم، او دا به دلته پیسټ کړم. دا به دلته پیسټ کړو. دا سو دا. او اوس دغه لیکنه چې موږ دلته کړې وه دې ته فونټ ورکړو، دا سره سموو. دلته راځو پر دا سټایل باندې ورته کلیک کوو، سټایلز باندې ورته کلیک کوو، او فونټ دلته تاسې هر ډول خوښ وي هغه ورته ورکړئ. زه دا ورته انتخابومه، او دې خوا ته راځو. دلته مثالا دلته دغه فونټ باندې کلیک کوو، او دلته فونټ ورته تغییروو. زه په دا فونټ کې چې تاسې هر فونټ خوښ وي هغه فونټ ورته ورکولی شئ. زه دغه فونټ همداسې نور فونټونه دي، رنګ د رنګه عربي فونټونه دي. هر ډول فونټ چې تاسې ورکوئ خپل لیکنې ته، هر ډول ښایسته پکې راځي هغه فونټ ورته ورکړئ، او هغه دلته ورته انتخاب کړئ. زه دا فونټ ورته ورکومه، او دا لیکنه به دلته پیسټ کړو. انعکاس ورکوو دې ته، بلې انعکاس خوند نه ورسره کوي. همداسې دا یو څه ناڅه د دې لیکنې هغه کالرونه رنګونه چې دي دا ورته چینج کوو. هر رنګ چې تاسې خوښ وي همغه ورته ورکولی شئ، چې هر یو ښه ورسره راځي. اګزامپل دلته زه یو مثال تاسې در کومه، لکه داسې د لیکنه هم ښه ورسره راځي، خو دا دلته ورته پیسټ کوو. دلته راځو اوس خپل نیم ورته لیکو. مثال دلته ورته کلیک کوم پر جمع نښان باندې، او بیا ورته پر ټکسټ باندې ورته کلیک کوو. دلته راځو خپل نوم ورته لیکو. مثلا چې تاسې هر نوم خپل نوم دلته ورته ولیکئ، چې دا زموږ نوم دی، هغه په طریقه باندې زه داسې خپل نوم ورته لیکمه، او بیا راځم دې ته یو کالر چینج کومه، یعنې کالر ورته ورکومه، داسې کالر ورته ورکومه، یا هم مثال داسې کالر. دا کالر ډېر ښه دی، او دلته به دې ته هم فونټ ورکړو، او د فونټ ورکولو نه وروسته به دلته راځو په سټیک باندې ورته کلیک کوو، دې ته رنګ چینج کوو. دا هم داسې ښایسته ست ګورئ، دونه ښایسته راغلی. اوس راځو ملګرو دلته ورته بیا پر دا پلس نښان باندې ورته کلیک کوو. دلته راځو پر فرام ګیلري باندې ورته کلیک کوو. پر دغه پر فرام ګیلري چې موږ کله کلیک وکړو خپل د ګیلري سیو عکس
هر عکس تاسو خوښ وي تاسو خپل د ګالرۍ څخه خپل عکس ورته راواخلئ. ملګرو ما دا عکس راواخیستی، دلته زه راځم په دغه دایره نښان باندې ورته کلیک کوم. دغه عکس زه غواړم چې دایره نښان ته واړوم. څنګه یې کومه دغه عکس زه مثالا داسې کوم چې داسې ګرده یې راولم. دا داسې د ګوت مدد سره داسې ګرده یې کوم په قط عکس پرېږدمه داسې. دا چې مې کله داسې کوي دلته راولم. دغه ځایګی چې موږ تاسو جوړ کړی وو دا په دغه ځای کې جوړوو، داسې ورکوو، داسې پې کښېږدو. همدغه به دا سپینه دایره ټوله پرې پټه کړو. داسې کله چې مو دغه دایره ټوله پرې پټه کړله داسې هلته مو نوم ورکئ. داسې راغلی. اوس بیا راځو پر دغه سټیکر باندې ورته کلیک کوو. دلته پر دغه سټیکر باندې کله چې مو پر سټیکر باندې کلیک کړئ دلته په دا سټیکرانو کې تاسې هر ډول ښایسته سټیکر خوښ وي همغه سټیکر دلته دې ته ورکولی شئ. څه شي کولی شئ هغه دلته ورته پیسټ کولی شئ. زه راځم یو سټیکر به انتخاب کړو. دلته زه دننه ووتلم په سټیکر په انتخاب کې. بیا راځو سټیکر ته. په سټیکر کې دلته دا سټیکران په دې کې نشته، په پښتو پیکس لبو کې ډېر ښایسته سټیکران شته، ډېر خوندور سټیکران شته. او په دې سټیکرانو کې ملګرو ما په دغه باندې پر دغه باندې ویډیو جوړ نه کړه، موږ دغه خپله سپینه دایره جوړه کړه په اول سر کې. که مو دا ورکړې ویم چې دا راتلی، خو دا په ځینې پیکس لبو کې نشته، نو ځینې ملګرو ته به مشکله وای چې دا چیرې پیدا کړو. نو دا کومه دایره چې موږ جوړه کړه تر دا عکس چې مو اوس لاندې شوله هغه په هر پیکس لب کې شته، هغه ډېر خوندوره. خو دا ویډیو تاسو تر دې هم ښایسته دغه عکسونه تاسو تر دغه هم ښایسته جوړولی شئ. یعنې لکه څنګه چې موږ دغه سپین پونټ ته دغه غاړې شنې کړې تاسو دغه ته شنې کړې وای ډېر خوند به یې کړی وای. خو موږ چې ویډیو سټپ بای سټپ جوړول ډېر ژر مو جوړوله، تاسو وخت مو ډېر نه پنیوئ. دا تاسو خپل هم سره سمولی شئ. په پیکس لب کې وګرځئ، وخت همداسې مه تېروئ. تاسو خپله هم د ښایسته شیان پکې جوړولی شئ. عکسونه هم داسې جوړولی شئ. بلکې په سیز کې چې و هغه هم هلته ورته سیز ورته غټو کې شنی کولی شئ. خپل دا عکس بیا په غټ کې ډېر ښه راځي. دا خو لا کوچنی عکس و، دلته سټیکر ورته ورکولی شئ. مثالا هغه ځینې عکسونه دي هغه هم ورته ورکولی شئ پنې، لکه موږ چې دا عکس د ګالرۍ څخه راواخیستی. نو دا طریقه که مو ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. څنګه داسې عکس په ګالرۍ کې سیو کړو هغه به هم درته وښیم. دلته راځو پر دغه علامه باندې ورته کلیک کوو. دلته چې مو کله کلیک وکړئ بیا پر سیو میګ باندې ورته کلیک کوو او دلته راځو پر دغه یو شیر بټن دی، یو شیر ټو ګیلري ده، پر دغه ګیلري ورته کلیک کوو او دغه عکس به زموږ سره ګیلري ته ولاړ شي. دا طریقه ټوله طریقه مې درته ټول کړه. ځینې ملګرو ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله نورو ویډیوګانو دپاره نور معلومات لپاره زموږ چینل سره اوسئ. مننه.